السلام علیکم. په نننی دغه ویلاګ کې مونږ تاسو سره د افغان مهاجرینو د انخلا او د یو ان ایچ سی آر کردار په حواله سره خبرې اترې کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغان مهاجرینو د پاره کارکونکو اداره یو ان ایچ سی آر یعنی یونایټډ نیشن هایر کمیشنر اف ریفیوجیز په افغانستان کې او په نورو هوادونو کې د کډوالو یعنی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي. هغه اوس دا وخت کې پاکستان نه انخلا روانه ده، واپسی روانه ده، افغان مهاجرینو افغانستان ته واپس کیږي، خو هغوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دغه اداره، دغه نړیواله اداره د دوی لپاره څه کردار لوبوي، په دې باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. تیره ورځ د یو ان ایچ سی آر یو نماینده تورخم ته تللی دی او د هغې ځینې یو راپورټ جاري کړی دی. په هغه ریپورټ کې چې څه ویل شوي دي په دغه نننی ویلاګ کې مونږ تاسو سره شریکوو. اول د یو ان ایچ سی آر نماینده عرفات چې کوم په تورخم کې موجود دی او هغوی تیره ورځ دغه ریپورټ جاري کړی دی، هغوی په دا ریپورټ کې څه ویلي دي د هغې یو کلیپ مونږ سره واورئ. I am Arafat, UNHCR's representative in Afghanistan, and I speak to you at Torkham on the frontier between Afghanistan and Pakistan, where tens of thousands of Afghan families have arrived. Many were compelled to return. Those arriving are exhausted, they're worried, and they are uncertain of the future. Many of them have had to come with only a few belongings. Vulnerable groups, including women and girls, are especially concerned as access. خجی تاسو دغه یو ان ایچ سی آر د نماینده راپور واوریدو چې افغان مهاجرینو انخلا د پاکستان نه روانه ده او دغه مهاجرینو شمیره په زرګونو کې ده او روزانه په سلونو خلک د تورخم په بارډر باندې افغانستان ته لیږل کیږي. هغوی وویل چې دغه مهاجرین کوم چې افغانستان ته روان دي دا خپل راتلونکي وخت ډیر زیات پریشانه کړي دي او هغوی ته ډیرې زیاتې ستونزې دي. هغوی په پاکستان کې ډیر زیات وخت تیر کړی دی او هغوی دلته ډیر زیات روزګارونه، کارونه او ژوند د هغوی د پاکستان سره تړلی شوی وو، خو اوس پاکستان ورته امر کړی دی چې هغوی به افغانستان ته ځي. هغو خلکو ته ډیرې زیاتې مسلې دي. د هغوی د پاره چې کوم هولډینګ کیمپ جوړ شوی دی په هغه کیمپ کې د هغوی د پاره هغه اسانۍ نشته دی، کومې چې بنیادي ضرورتونه دي دا د هغوی نه پوره کیږي. یو ان ایچ سی آر وویل چې په خصوصي توګه باندې هغه کمزور خلک چې په هغې کې ماشومان، زنانه او بوډاګان شامل دي د هغوی ژوند ته ډیره زیاته خطره جوړه شوې ده، ځکه چې یو طرف ته مختلف قسمه بیماری، بل طرف ته د هغوی سره د سهولتونو نشتوالی او ورسره د هغوی غیر یقیني صورتحال، بل د هغوی د ذهني تنوع ښکار دي. کله چې څوک د یو ځای نه بل ځای ته ځي او هغوی ته نوي معلومه چې موږ به هلته څه کوو، نو هغه د ذهني بیمارو ښکار کیږي. هغوی دا خبره څرګنده کړې ده چې چونکې هغوی په پاکستان کې پیدا شوي هم دي او هغوی کله هم د افغانستان په خاوره باندې قدم نه دی ایښی، نو هغوی ته ډیر زیات دغه کار نوی ښکاري او هغوی په دې تشویش کې دي، په دې اندېښنه کې دي چې هغوی به په افغانستان کې څه کوي، څه روزګار به کوي، هلته به حالات د هغوی څنګه وي، هغه چې کوم حکومت دی د هغې رویه به د هغوی سره څنګه وي. دغه ټولې خبرې هغوی شریکې کړې. هغوی وویل چې یو ان ایچ سی آر خپلې مرستې د افغان مهاجرینو سره شروع کړي دي او هغوی له نغدي روپۍ ورکوي چې د هغې په وجه باندې د هغوی بنیادي ضرورتونه پوره شي او د هغوی ژوند د خطرې نه بهر شي. خو هغوی دا خبره هم څرګنده کړه چې چونکې یو ان ایچ سی آر چې کوم فنډ دی په هغې باندې کټ لګېدلی دی، د هغوی فنډونه کم شوي دي، کټ شوي دي، نو وی مونږ په ډیر مقدار کې یا په غټه سطح باندې هغوی ته هغه شان مرستې نشو ورکولی کومې چې پکار دي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو ان ایچ سی آر ته ډیر زیات فنډ امریکا ورکوي او امریکا چې کله د ټرمپ حکومت راغلی دی نو د هغوی یو سلوګن دی او هغه دا دی چې میک امریکا ګریټ اگین، موږ به امریکا یو ځل بیا د ټولو نه غوره جوړو او هغوی ډیر زیات د ان جی اوز وغیره فنډونه بند کړي دي یا کم کړي دي. همدغه شان دغه چل د یو ان ایچ سی آر سره هم شوی دی چې امریکا د یو ان ایچ سی آر د ټولو نه غټ ډونر و
او هغوی په کټ لګولې دی، هغوی ورله هغه شان مرسته نه ورکوي چې مخکې ورکوله. نو اوس د فند د کمی په وجه باندې UNHCR هم نشي کولی چې د افغان مهاجرینو هغه شان مرسته وکړي څنګه به چې وړاندې کوله. هغوی وویل چې کومې نړیوالې ادارې دي او د هغوی ډونرز دي هغه موږ ته خپل فنډونه خپلې مرستې را نه کړي، نو موږ د افغان مهاجرینو چې کوم بنیادي ضرورتونه دي هغه نشو پوره کولی او د ډیرو زیاتو خلکو ژوند به د خطرې سره مخ شي. نو هغوی د نړیوالو ادارو نه هم غوښتنه وکړه، ورسره هغوی د پاکستان نه هم دا غوښتنه کړې ده چې تاسو مهرباني وکړئ چې کومه موده تاسو افغان مهاجرینو ته د واپسې ورکړې ده په دې کې توسیع وکړئ. که څنګه خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی و او په هغه قرارداد کې هغوی ویلي وو چې افغان مهاجرین د دومره په جلتې سره، دومره په تیزۍ سره او په دومره لږه موده کې دی نشي ویستلی. هغوی ته د وخت ورکړی شي چې هغه خپل ضرورتونه پوره کړي، هغه خپل روزګارونه، د هغوی چې کوم کاروبارونه جایدادونه دي د هغې دپاره څه لار سمه کړي او هغې نه بعد د هغه افغانستان ته ولېږلی شي. بل خوا د افغانستان نه هم دغه شان راپورونه را روان دي چې کم افغان مهاجرین د پاکستان نه افغانستان ته تللی دي، نو یا خو د هغوی هلته د سر پټېدو ځای نشته دی، د هغوی روزګار نشته دی او د هغوی دپاره چې هم کم کیمپونه جوړ شوي دي هغه کیمپونو کې هم هغه سهولتونه او اسانۍ نشته دی. کم بنیادي ضرورتونه او سهولتونه دي هغه په دغه کیمپونو کې موجود نه دي، د کوم له امله چې دغه مهاجرین کوم چې د پاکستان نه افغانستان ته رسېدلي دي د هغوی ژوند هم د خطرې سره مخ دی او ډیر زیات د ستونزو نه ډک دی. نو که چیرې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت یو بل سره کینی او په دې سیریس ایشو باندې، په دې سنجیده مسله باندې خبرې اترې وکړي او د دې منځنۍ لار راوباسي، نو هغه به ډېرې زیاته غوره وي. ورسره د ټولو نه غټ کردار د نړیوالې ادارې UNHCR دی، ځکه چې هغه د دې دپاره مختص یو اداره ده، د هغې کار دغه دی چې چېرته هم مهاجرین دي او هغه د مشکلاتو سره مخ وي چې د هغې مشکل حل کړي، د هغوی ستونزو ته نظر وکړي او د هغې د حل دپاره ګامونه پورته کړي. ځکه چې UNHCR به پاکستان ته د افغان مهاجرینو دپاره فنډونه ورکول، یو خو به کیمپونو کې ورته سهولتونه جوړېدل، ورسره به کم فنډ چې پاکستان ته میلاوېدو د پاکستان چې کم معاشي ستونزې دي هغه به یې پې حل کولې، ورسره چې کیمپونو کې کم افغان مهاجرین دي هغوی ته به یې پې سهولتونه ورکول. خو چونکې د UNHCR فنډز کم شوی دی، د هغوی سره هغه مرستې نشته دی چې افغان مهاجرینو ته یې ورکړي یا پاکستان حکومت ته یې ورکړي یا افغانستان حکومت ته ورکړي، نو دې له امله ډېرې زیاتې مسلې او کشالې رامنځته شوي دي. ورسره د مختلفو سیمو چې کومه وسلرونکي او مالدار خلک دي د هغوی هم دا حق جوړیږي چې هغه د افغان مهاجرینو مرسته وکړي او کم کیمپونه چې جوړ شوي دي هولډینګ کیمپس دي، په هولډینګ کیمپ کې چې کم د خوراک ضرورت دی، د پاکو اوبو ضرورت دی، د څښلو او ورسره چې کم واشروم یا لیټرینز دي د هغې ضرورتونه پوره کول ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې په دې کې ماشومان، زنانه او ورسره بوډاګان، مشران دغه موجود وي او د هغوی خیال ساتل زمونږ انساني، اخلاقي او مذهبي فریضه جوړیږي. نو ډیر زیات خلک داسې شته د مخیر حضرات چې هغه وخت په وخت باندې دغه کیمپونو ته ځي، که هغه د پېښور کې د نصرباغ کیمپ دی یا په لنډې کوتل واړګي کې کیمپ دی، هغوی ته ځي خپلې مرستې وله ورکوي، کوم چې ډېر زیات د ستاینې وړ دي. دې نه علاوه په دې لارو کې هم داسې خلک شته دي چې هغه د خپلو کورونو نه بهر ځان سره شربت، روټۍ وغیره دا ساتي او کمې کډې چې بر روانې دي هغه را ایساروي او په هغوی باندې خوراک کوي. ورسره چې کم داسې خلک دي چې د هغوی وس کېږي هغه خو به خپل ضرورتونه پوره کړي، خو داسې خلک چې د هغه خپل ضرورتونه نشي پوره کولی، د هغوی سره پیسې نشته دی، نو باید بیا د نړیوالې ادارې UNHCR دغه حق جوړیږي چې هغه د دغه خلکو ضرورتونه پوره کړي. UNHCR چې کوم راپورټ و هغه موږ تاسو ته په دغه ننني ولاګ کې وړاندې کوو. که چېرې تاسو هم زمونږ دغه شان نور معلوماتي ولاګز کتل غواړئ، زمونږ پښتو ډیجیټل چینل سبسکرایب کړئ، خپل ملګري ذاکر الله له اجازه ورکړئ چې چېرته هم یې ښاد اوسئ. د الله په امان.